رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من احدثا فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کم انسان چی زمنگا پا دین کی یو نوے کار جوڑ کی چی زمنگا پا اغیبان دلیل نوی کتاب و سنت نبی وضاحت نوی فهو رد. دا عمل مردود دے. تیر شکالا دور دا صحابہ اکرام دا خلافت تیر شوے, 23 کالا دا رسول اللہ زندگی تیر شوے, 53 سال زندگی کی سوک دا نشی خودلے چھ آگی عید میلاد النبی منو کری. دور دا امامانو شروع شو, دور دا امام ابو حنیفہ شروع شو, دا امام شافی شروع شو, دا امام مالک شروع شو, دا امام احمد ابن حنبل شروع شو, دا امام بخاری شروع شو, دا امام مسلم شروع شو, دا امام ابو داود, امام ترمذی, سنن ابن ماجہ, دا محدثین و ادوار 300 کالو پوری جاریو احادیث و کتابوں نے الیگل دا منچنن دائید کتابوں نا درسول کو احادیث کو دا دورونو کم عید میلاد النبی نام و نشان نو. پدے میاش کے ربیع الاول میاش کے مسلمانان خلق کافر ہویا سم نمانی دا شیزونا او کافر خبر ابد مسلمانے کو مسلمانان خلق سوک چھ زانتا مسلمان و مومن وئی پدے میاس کی پیو عمل کی مبتلا دی او دا عمل دی پخنیت باندے گئی, ثواب نیت باندے گئی, دا اجر نیت باندے گئی, بلکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا محبت دا اظہار پنم باندے گئی چھ منگ دا آغا سرا دمرا زیادہ مین و محبت دے چھ منگ دا آغا تاریخی پیدائش باندے خوشحالی مناو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمی ورطوازہ کرے دے دا پخنیت باندی مسلمانان مناوئی خوزت آسو تویما چھ دا خنیت صحابو تنو معلوم. ستا ایمان, ستا مین و محبت, ستا عظمت و وقار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربد صحابو نزیاتی عمل با آگئی چی کتاب و سنت کی وئی. زمانگا استاذ پد ملکی مصر کی بازی نور و داسی اسلامی ممالکوں کی پدیش پو روزو کی دا عمل دیر پا جوش و خروش شرم مناوی مسلمانان مناوی. غلط پوئی شوی دی, علماء غلط پوئی کری دی, دا یادو ساتے بدعات عمل دا بدعات دا کو عرص عمر پا ظاہر کی خوی معاشرہ ورد خوی تو ورد خوی خو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من احدثا فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کم انسان چی زمنگا پا دین کی یو نوے کار جوڑ کی چی زمنگا پا اغیبان دلیل نوی کتاب و سنت نبی وضاحت نوی فهو رد. دا عمل مردود دے. رد من مردود غیر مقبول, مردود دے قبول کرے شوے نہ دے. ہر سمرہ چی طور دخوے ہر سمرہ تے ثواب گنے منگا مسلمانانو تا مومنانو تا یو پیغام ورکول غواړو چو مسلمانانو
لگ سوچ او فکر تاسو لپکار دی آغا علمی خبری منگ نکو پا منبر باندے سادہ سادہ الفاظوں کے پختو زبان کے دغا مسلمانانو تا منگوایو چو مسلمانانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیال لسکالا مقام معظمہ کی تیر کرل لسکالے مدینہ طیبہ کی تیر کرل 23 سال بعد النبوہ دا نبوت نباد دا نبوت نمخ کی خبر پریدا زکا چی علتلا نبوت دا نیو ملو دا نبوت نباد خبر کوا 23 سال پا زندگی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چرتا تاریخی پیدائش خپل چرتا مناو کرے دے واللہ العظیم نے پا مکہ کی مناو کرے نے مدینہ کی مناو کرے دے او نے صحاباو تا چرتا داویلی دی چی او صحاباو تاسو زما تاریخی پیدائش مناوے عید میلاد النبی مناوے او دیکھی با دمرا عجری دمرا بسوابی نچی یو شخ بذات خود خپل تاریخ پیدائش نہ مناوی آغا دی خبر طرف تے اشارم نہ گئی او ماوتا سوال لسم صدے کی راشو چنن نجی منگے مناؤں خا یو سرے وی چالکا منکر مرازا منکر سنشتا خوراک نشتا غریبانانیو او تورتے نمڑا کتا منیو کنمانی منگ دی ملمانیو خا کھیدیشی کوتک دردونی سی خا رسول پاک یو سوائی منگ بل سوائیو خا عوام مسلمانان پویا والوارو چی تاسو سوچ و فکر ہو گئے لگ تپوس ہو گئے لگ معلومات ہو گئے ددی خبر معلومات ہو گئے چی بھائی زہید میلاد النبی مناو ما دا عید میلاد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا چرتا مناو کرے رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بپریدو داغد وفات نباد دونیم کالا خلافت مشرید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر شوے دونیم کالا خلافت دوری صدیقی کی چرتا عید میلاد النبی ندے منو شوے سرد دینا چھ دیر ملکونا فتوحات اسلامیم زیادو ملکونا دا مسلمانانم زیادو لیکن دوری صدیقی کی چرتا عید میلاد النبی ندے منو شوے صدا پاسا لسکالا خلافت عمر فاروق کرے دے صدا پاسا دولس کالا خلافت عثمان کرے دے 15 کالا خلافت علی کرے دے شپگ میاشت خلافت دا علی زوی حسن کرے دے 13 کالا دیتا نبوی خلافت وئی علی منہاج النبوہ خلافت وئی 13 کالا دور دا صحابہ اکرامو دا خلافت تیر شوے 23 کالا دا رسول اللہ زندگی تیر شوے 53 سال زندگی کی سوک دا نشی خودلے چھ آگی عید میلاد النبی منو کری صحابہ اکرامو دوارو کی ندش بلکہ 110 سال دا صحابہ اکرامو دا تابعینو دا خیر القرون زمانوا پا آغی کی اچھا داندے منو کرے دین با آغی چاگی کری خوا دین با دانی جتی تاکال کے جوڑے خوا یا بل یو زلہ کے جوڑے آغی ندے کرے تھی کہ 110 سال زندگی کی دا خیر القرون دوروں صحابہ کرام دوروں دا تابعین دوروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دغی دور بارا کی ویلی چی خیر الناس قرنی کا بعض روایات خیر القرون امراضی خواہی کی دکا مسئلہ دا خیر الناس قرنی بہترین پیڑے بہترین
بہترین په خلقو کې زما زمانہ دا پیغمبر وای ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بیا چې دغه پیړې د کومه پیړې نږدې هغه دا بیا غوړه خیر القرون کې نشتا خیر القرون به پځای پرې دی دور د محدثینو شروع شو دور د امامانو شروع شو دور د امام ابو حنیفه شروع شو د امام شافعی شروع شو د امام مالک شروع شو د امام احمد ابن حنبل شروع شو د امام بخاری شروع شو د امام مسلم شروع شو د امام ابو داود امام ترمذی سنن ابن ماجہ د محدثین و ادوار 300 کالو پورې جاریو احادیث و کتابونه ولیکل دا مونږ چې نن دای د کتابونو نه درسونه کو احادیث کو دغه دورونو کې عید میلاد النبی نام و نشان نو بخاری رو باسا امام مسلم کتاب کلاو کا تمام محدثین کتابونه کلاو کا محدثین نما سوا د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی داغت فقہ تمام کتابونه کلاو کا د تمام مکاتب تکرو د ائمه د امامانو کتابونه د فقهاو کلاو کا عید الاضحى عید الفطر دا د وړو کی اختر دا د غټ اختر احکامات دي عید میلاد النبی په نوم باندې باب چا پیدا کړلو لکه څنګه چې بابو عید الفطر و بابو عید الاضحى ده زجما جرمانه کې دوی سره په دې څه دلیل دا ولی کوي دا په کوم وجه باندې کوي دوی سره کتاب و سنت نہ ہٹ کر د خپل امام یو قول دی وخی د خپل فقهاو یو دلیل دی وخی بلکہ د دین د یو امام نا د محدثین و مفسرین نا د فقهاء اکرام نا دی یو حوالہ پیش کی د شپږم صدینا وړاندې تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې دی یو قول د امام پیش کی بدعت بدون الدلیل شیطان ذہن کے واللہ دا عمل خیستخ کارا کرے یرا جی دا دین کار دے بس دا ثواب کار دے دیکھی سے خبرہ دا وہی دا رسول اللہ علیہ وسلم پا پیدائش من خوشحالی ہو منگا خوشحالے اظہار کو بدعت خو یاغی تا وہی چاہا غلط کاری دیتا ویلے کی شیطان ذہن کی خیستخ کارا کولا دا دا عیسیانو سر مشابہتون با منگ نکو عیسیانم کرسمس پنم باندے دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت عید مناوی مسلمانانم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا پیدائش عید مناوی تاسو دا ہوئے چھ منگو عیسیانو کی سفرق دے حال دارے چھ قرآن کریم احادیث شریعت اسلامی منگ منکری ہو چی تاسو با دا یہودیانو دا نسوارو دا مشابہت نظان ساتے نو چاگی دا عیسیٰ پنم عید مناوی تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنم عید مناوی نو آغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حکم باندے ہو منگو بوارو لے دا دا عیسیانو طریقہ دا منگ مشابہت نمنکری شویو رسول اللہ علیہ وسلم با دمر مخالفت دی کولو او ویلے شو جناب مکہ مدینہ طیبہ کی چھتا لسم محرم باندے روجہ نیسی پدے ورز روجہ ہو یہودم نیسی روجہ خی عبادت دے دین دے عمل دے خو رسول اللہ علیہ وسلم عباداتو کم دے یہودیانو نسوارا و مشابہت نزان ساتلو وی دا سوائے کزا اندکال کی جوندے پاتے شما زبان ہمارو جمور سر مل گرے کومت مخالفت دا وجہ رسول اللہ ساس گئی او تدئی سیانو پا مشابہت کے لگائی او مسلمانا مومنہ زان دا دین نخبرے او دا بدعاتو پا طریقہ دا محبت اظہار کے زان پا خبرو بانے پویول پکار دیخوا بارہ ربیع الاول باندے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا ته وی تشریف راوړی دی 12 ربیع الاول. خدا تاریخ هم غلط دی، زه علمی خبرې نه کومه، باقی چې تمام تاریخ تاسو مطالعه کې تمام تاریخ دانوں دے باب کے اختلاف کرے رہے چھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیدا دے، 9 ربیع الاول پیدا دے، 2 ربیع الاول پیدا دے. مختلف اقوال دی دا اچھا اتفاق پا دے خبر بانی نشتا چھے رسول پاک 12 ربیع الاول کی پیدا. اہل تاریخ والا اختلاف دے چھے 12 ربیع الاول دے ندے پیدا شوے، خو پدے خبرہ کی بیا اتفاق دے، پدے خبرہ کی دے تمام اہل التاریخ اتفاق دے چھے 12 ربیع الاول باندے پیغمبر پاک دی دنیا نہ رخصت شوے دے، وفات شوے دے. ز مسلمانانو تویم تاسو تاغ پا مرگ باندے خوشحالی مناوے، تاسو آئے 12 باندے پیدا شوے، چورو 12 باندې پیدا شو، ہو پا دغا 12 باندې خود دنیا نا تلیم دے گنا نو پکور کی دا یو رور وعدہ دے بل رور پا دغا ورز وفات شوے پا ایمان وایا دغا کور کی بسو خوشحالی مناوے کی دا یو رور جنازہ اچھی دیگی دا بل رور وعدہ دے بلکہ ٹول کندی کی بسو خوشحالی مناونے کی چھے یارا مرے شوے دے اگر کا وعدم دے دا یو مثال ما تاسو تدر کو نو کا 12 ربیع الاول باندے پیدا شوے می نو 12 باندے وفات شوے دے نو تے الدا دا پیدائش خوشحالی مناوے او کا دا وفات خوشحالی مناوے ستا پا دی دین باندے منگا اس پوئی نیو خوا دا ہوتا سو پختو کی پویو مخر. اگر کہ 12 ربیع الاول کے اختلاف دا پیدائش تا وفات کے اختلاف نشتا پا دغا ورز باندے دے وفات شویم دے نو دا دی خدا مانا دا چھے منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وفات باندے دا خوشحال اظہار کو دا دی خدا مانا دا